الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو یوې خور پوښتنه کړې ده چې د میرمنو یا د ښځو د سجدې صحیح طریقه موږ ته بیان کړي. محترم خور، د ښځو سجده د نارینه‌و د سجدې په شانتې نه ده. په ډیرو زیاتو احادیثو کې د نارینه او د ښځو د لمانځه فرق بیان شوی دی. په مراسل د ابي داود کې حدیث راځي په 8مه صفحه کې، او همداشان په کنز العمال 4م جلد صفحه 113 کې راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې ښځو ته یې فرمان دی چې کله ښځې مثال سجدو ته ځي نو د هغې د بدن څه برخه څه حصه باید د مځکې سره ونښلېږي. نو مختصره طریقه بیا فقهاو داسې لیکلې ده چې دا به یو ځل کښېني، د ناستې وروسته به بیا د سجدې و طرف ته ولاړ شي، یعنې پښې به بیا وښي طرف ته راسته طرف ته دواړې وباسي او بیا به همداسې سجده باندې پرېوځي چې د خپلې څنګلې هم په بغلونو یا نس پسې نښتې وي، او دا شان څه حصه د نس هغه هم د مځکې سره جوخته وي، د مځکې سره نښتې وي. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وروستی کې د حدیثو تحقیق فقهاو کړی دی. حلبی کبیر جلد اول صفحه 322 او دا شان کنز العمال کې حدیث راځي په 4م جلد صفحه 113 کې. فتاوی صوفیه جلد 3 صفحه 140. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.